زما دا خدای را کړې خپله نشه ډېره ده جي انګورابي ستاسو قهوه راته راډکه که یار زړه مې ډک شوی دی پیاله راته راډکه که یار ګناه خو زه کوم ته ځه راته راډکه که یار مولوي صاحب که شرم نه وي سوال دی مولوي صاحب که شرم نه وي سوال دی په موبایل د مچکې سزا څه ده المین پسې نه شي چې وطن ړنګوي پرېغ ملوسې اقتدا مې آیم بیا مې آیم ډیورنډ لوډ شته راټکه په ډیورنډ لوډ شته راټکه په ډیورنډ لوډ شته راټکه په پنجابی ملیشا تاو که عمر مې ګوره نه چرسي یم نه بنګي یم نه ډېر مست یم نه چرسي یم نه بنګي یم نه ډېر مست یم زړه مې تا غواړي د شپې 1 بجه ده ټول روبر پښتون ولس ته خاص کر مسافرو ملګرو ته سلام او مینه په دې امید چې ټول به راته ښه وی او د صحت په کلو کې به وی ملګرو دا د پیل شوه ستاسو په وړاندې د ذریعه د ادبي خپرونه په دې خپرونه کې موږ د تل په څیر د ښو شاعرانو او لیکوالانو سره موږ نستۍ کوو او د دوی سره د زړه خلا کوو او شعرونه ورڅخه ریکارډ کوو نو خوشبختانه په نوی بنډار کې راسره د خوست د سیمې خوږژبی شاعر او لیکوال ملا منصور منلی صاحب راسره شتون لري نو د چنارونو وطن ته راغلي یو نو منلی صاحب مو را پیدا کړی دی نو مینوال یې بیخي زیاته غوښتنه کوله چې منلی صاحب ته ورشئ یو څو شعرونه ورڅخه ریکارډ کړئ نو منلی صاحب د ذریعت په دې خپل ادبي پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی کوو ستړي مه شئ قربان ذریعت صاحب تاسو ته ستاسو د ذریعت د پیج او پاڼې ټولو لیدونکو ته سلامونه مینه ادب احترام وړاندې کوم هیله لرم ښه او د صحت په کلو کې نغښتې مننه منلی صاحب موږ خوښ یو چې بنډار کې دی لرو اکثره لیدونکي او مینوال در سره اشنا دي زه وایم چې دا تعارف او خبرو به پکې تیر شو نو سم د واره راځو ستاسو شعرونو ته قربان ولې نه ذریعت صاحب په لومړی کې 2 بیتونه دي ډالۍ به یې ځکه په لومړی کې هم چې بار بار د ملګري غوښتنه کړې وه لیوال مقبل ته دې ډالۍ وي وښی د وطن زړګی به څونه څونه څړیکې کړي وښی د وطن زړګی به څونه څونه څړیکې کړي جوړ چې بچیان یې له دښمن سره اړیکې کړي قربان او خوند کا چې دوستي او دښمني په نه راوپالي خوند کا چې دوستي او دښمني په نه راوپالي نه داسې چې سترګې پکې ټیټې او زیړیکې شي قربان او غزل به پسې ووایم ذریعت صاحب کلیپ له ویښتو لرې کا ښکلاوې د بندیانې دي کلیپ له ویښتو لرې کا ښکلاوې د بندیانې دي زلفې خو چې غیر منظمې شي نو سمې شي قربان کلیپ له ویښتو لرې کا ښکلاوې د بندیانې دي زلفې خو چې غیر منظمې شي نو سمې شي او سات کې ماته هره بجه ستا پرته غلطه ده سات کې ماته هره بجه ستا پرته غلطه وي ستا د انتظار شیبې چې کمې شي نو سمې شي قربان سات کې ماته هره بجه ستا پرته غلطه وي ستا د انتظار شیبې چې کمې شي نو سمې شي خو غزل دی پسې چې ګلندامه بیا خورا وراویده ده ګلندامه بیا خورا وراویده ده خو زما په سینه څړیکه ده لمبه ده قربان او ژوند بس سا ایستل او بیا سا اخیستل دي ژوند بس سا ایستل او بیا سا اخیستل دي زندگی د ربه بېمه نغمه ده جارو مولوي صاحب که شرم نه وي سوال دی مولوي صاحب که شرم نه وي سوال دی په موبایل د مچکې سزا څه ده مولوي صاحب که شرم نه وي سوال دی په موبایل د مچکې سزا څه ده قربان او په ثواب کې د طالب ور شریک یم طالب نه طالب په ثواب کې د طالب ور شریک یم زه یې مخ ته هغه قرآن ته پکاته ده قربان یاره د صنم د مخاخې زور
دومره ډیر وي د صنم د صنم د مخاخې زور دومره ډیر وي ته خلک ګناهګار صاف وته ده قربان د صنم د مخاخې زور دومره ډیر وي ته خلک ګناهګار صاف وته ده او نه چرسی یم نه بنګي یم نه ډېر مست یم نه چرسی یم نه بنګي یم نه ډېر مست یم زړه مې تا غواړي د شپې 1 بجه ده واه یاره قربان نه چرسی یم نه بنګي یم نه ډېر مست یم زړه مې تا غواړي د شپې 1 بجه ده منله صاحب یو پخوانی کلام دو ډېر زیات مشهور هم شو څه مطلب یې داسې وه چې تیشې ته داسې براګر کسې مړ کوې مې کسه هغه که درته یاد وي په دواړو سترګو سره یاد هغه زیاته ما نه غوښتنه کړې وه چې که منله صاحب ته ورغلی هغه غزل بتمن ورنه قربان ولې نه له مینهوالو او له تاسو ټولو جار شمه هغه خوستی لهجه ده که نه هغه هر هغه څوک چې خوستی لهجه ښه پې لاګي خوند ورکوي ټول هغې ته د ډالۍ هم وي چې شي ته داسې براګر کسې مړ کوې مې که څه چې شي ته داسې براګر کسې مړ کوې مې که څه ته مې خوښېږې دا خو بیا مې یم بیا مې یم قربان او نیره شرمېږم نه دی ورڅه میا یم وې ته نیره شرمېږم نه دی ورڅه میا یم وې ته چې مو ته دا وکړه رښتیا مې یم بیا مې یم تو د مو سپینه خوله تک سیر قرآن کې په تو د مو سپینه خوله تک سیر قرآن کې چې څه سړی نشي صفا مې یم بیا مې یم او زه ننګرهاری یم په خیستي مینه زه ننګرهاری یم په خیستي مینه زه په لهجه هر چاته دا مې یم بیا مې یم قربان او المین پسې نشي چې وطن خرڅوي المین پسې نشي چې وطن ړنګوي پرېغ ملوسې اقتدا مې یم بیا مې یم او مو ته په مینه کې غږېږي هر وخت مو ته په مینه کې غږېږي هر وخت ملو منلي ته وا مې یم بیا مې یم قربان ډېر خوندور کلام لیدونکو هغه څوک چې په خوستی لهجه باندې پوهېږي نو انشاءالله په دې شعر باندې په دې کلام باندې به حتما پوه شوي وي او ډېر خوند به یې ورنه اخیستی وي نو منلی صاحب راځو ستاسو نور انتخاب شوي کلامونو ته زړه مې ډک شوی دی پیاله راته راډکه که زړه مې ډک شوی دی زړه مې ډک شوی دی پیاله راته راډکه که یار ګناه خو زه کوم ته ځه راته راډکه که یار قربان او ما لږ تر لږه کتابونه فقهي لوستي یاره ما لږ تر لږه کتابونه فقهي لوستي یاره نرشه سینه مې په جګړه راته راډکه که یار قربان او بیا موسیقي نه اورم تا به غږومه ځان ته ته له خبرو نه فیتا راته راډکه که یار قربان بیا موسیقي نه اورم تا به غږومه ځان ته ته له خبرو نه فیتا راته راډکه که یار فیتا هغه پاټې دي که نه او خدای هسې نه دی پیدا ګوتو کې مې ګوتې راکړه خدای هسې نه دی پیدا ګوتو کې مې ګوتې راکړه زما د ګوتو خلیګا راته راډکه که قربان او زما دا خدای راکړې خپله نشه ډېره ده جي دا خدای راکړې خپله نشه ډېره ده جي انګورابي ستاسو قهوه راته راډکه که قربان زما دا خدای راکړې خپله نشه ډېره ده جي انګورابي ستاسو قهوه راته راډکه که یار قربان او رام گهیس کې زما
مخې ته اندام غځوه رام 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 گهیز کې زما مخې ته اندام غځوه پاترین وږم خفیزه راته راډکه کړه واه واه اورې قربان رام رام گهیز کې زما مخې ته اندام غځوه رام رام گهیز کې زما مخې ته اندام غځوه پاترین وږم خفیزه راته راډکه کړه هاي هاي او دا ملا جان منلی مست په تکو شنو سترګو دی دا ملا جان منلی مست په تکو شنو سترګو دی له شنو انګورو نه کاسه راته راډکه کړه قربان ډېر خوند یې وکړه منلی قربان صاحب زراعت. بلا خوند مو ورنه واخیسته نو په دې امید چې لیدونکو مو ورڅخه خوند اخیستی وي د وروستۍ کې تاسو هم ډېر ښې لنډۍ وایئ قربان. نو که لنډۍ در سره وي نو د وروستۍ برخه کې د لنډۍ اورو نو خاص کر مسافر ملګرو ته ډالۍ وي نو ارشاد کوم لنډۍ در سره وي نو درڅخه قربان ولی نظریات صاحب ټول مسافرو ته ډالۍ وي په لهجه بې وایم خپله لهجه باندې وایه د غیرتیانو میندې جوړي د غیرتیانو میندې جوړي د بغیرتو ماندې شنې له خندو شینه هاي هاي او ټوپک په لاس دښمن ته ورشه ټوپک ټوپک په لاس دښمن ته ورشه له بدمشۍ د کور کې تانګ راغلی یم هاي هاي ډېر ښه دی قربان په ډیورن لوډ شه ته راټکه په ډیورن لوډ شه ته راټکه په ډیورنډ لوډ شه ته راټکه په پنجابۍ ملیشا تاو که ورمې ګوره وای قربان او پروردگار ته شکایت کم پروردگار ته شکایت کم چې ظالمان د عاجزان رټ ځوروینه قربان او په ناروا جنګ کې اتله په ناروا جنګ کې په ناروا جنګ کې اتله په خدای چې ونکسې جنت کې شنه باغونه او ولې دې مړ کړ خدای دې مړ کا ولې دې مړ کا ولې دې مړ کړ خدای دې مړ کا نه مې هېرېږي د زوی مړې مور غږونه او د خدای تعالی خاطر در وکړی د خدای تعالی خاطر در وکړی د جنازې کټون ولې را پرېږدي قربان د خدای تعالی خاطر در وکړی د جنازې کټون ولې را پرېږدي او سلو کې څو قبرونه هسې سلو کې څو قبرونه هسې نور چې برسېره کې د جنګ مړی به وینه قربان او په هدیره را تېرېدمه په هدیره را تېرېدمه نوې جنډې له زړو ډېرې وې میانه ډېره مینه خیر ډېره مننه نو لیدونکو په دې امید چې بنډار مو تر پایه را سره اورېدلی وي او خوند مو اخیستی وي دا و د ملا منصور منلي صاحب سره یو کوچنی شانته ادبي بنډار تر بل دغسې بنډاره مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ ښه وخت او ښې چارې